حاکم اسلامي امارت کوشش دا کړی د تجارت د تولید په حساب باندې هغه خلکو ته مخه ورکړي، د هغوی تقدیر وکړي، د هغوی ستاینه وکړي، کوم چې هغوی سمه او باکیفیته دوا راوړي تولیدوي. هغه خلک چې دې ته نه و آماده په خپله باندې له د پانګونې لاس په سر سوله، هغه د افغانستان نه شاید وتلي، هغوی لپاره نور په افغانستان کې چان هم نشته تر څو خپل دغه بدې ارادې نه لاس په سر نیسي. د مافیا لپاره نور گنجایش نشته. نو که په دغه حساب باندې مخکې قصدن او آګاهانه زمینه د برابر کړی شوې وه او ډېر حکومتي چارواکي ورسره شریک وو چې تولید د بېکیفیته وي، تولید د بېکیفیته وي، نن الحمدلله کلکه مخه نیولی شوې ده او اړونده ادارې ټینګې ورته ولاړې دي. ورځ تر بلې موږ بهبود په خپلو سترګو باندې وینو. دا بیا یوه وړه مسله ده. دغه رنګه د معالجې په برخه کې اسلامي امارت اوس کوشش دا ده چې معالج یعنې په ټولو برخو کې چې دوی عرضه د خدمات وکړي، په نیکنیتۍ باندې وکړي، د ځان خیر هم پکې مد نظر ونیسي او د بل اړخ خیر هم په نظر ونیسي. دلته خو اصلي مقصد دا نه ده چې ته جب ډکې، اصلي مقصد دا ده چې دغه انسان صحت څنګه ورغېږي،